که د عطر والا سره کښېنې بیا به دې د عطر بوی ځي خوشبویانې به ولاړېږي نو دا خو نو نن ورځ هر څوک چې خپل اولاد تعلیم کوي هغه آینده ورسموي. مؤمنان په کور کې وږي ناست موږ د بل فقر ته مجبوره کړي دغه. زه 14 کاله ایران په کرمان کې وم چې رالم د موټر څخه کښته سالم دغه خاورې مې مچ کړې. وای باران دی اوري و دی اوري واوري دی نه اوري چې لارې بندوي نه. السلام علیکم د هیواد میډیا یوټیوب چینل درنو او د قدر وړ دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ به یاست، روغ به یاست او کارونه به په خیر تېرېږي. د ښار انځور خپرونې د لارې زه پټان انتظار ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یم. د کیمرې تر شا حکمت بارک دی. هیله ده چې خپرونه در پایه وګورئ. د ښار د دکاندارانو سره د موټروانانو سره به مرکې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. ټوکې ټکالې هم پکښې دي، هېروئ مه. نو په خیر راسئ دوستانو. زه تر یو ګلخانې پرې رالم. د دې ګلخانې د مسؤل سره به وغږېږو. تاسو زموږ سره اوسئ. سلامونه، جوړ په خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام وروره، جوړ په خیر. نوم دې راته ووایه. نوم یې اصلي پیر آغا دی وروره، که په سیدالله مشهور یم. دا السعادات ګلخانه ده زما د وروره. ښه که دا راته ووایه چې دغه ګلخانه د څونه وخت څخه دلته ته مثلا دغه ګلان دې ورته راوړي دي، دغسې نور توکي هم لیدل کېږي، څونه شیان دې ورته راوړي دي؟ بیخي ډېر شیان اوس جنسونه چې درته یادوم خو بیخي ډېر دي. که هر جنس راته یاد کړو خو هر جنس به درته یاد. یو څو نومونه یې واخله. املوک دي، پیوندي نارنجي، دا زموږ وروستی کنداري نارنجي، مالټه ده، لیمبو دی، نو ګلان دي، لاړي جوز دی او دغه شیان دي وروره. ښه چیش ډېر دلته په کندهار کې در څخه رانیول کېږي؟ املوک و نارنج ډېر راسره نیولی کېږي وروره، که د ګلانو په شمول. ښه املوک و نارنج په څونه وخت کې وصول ته رسېږي؟ املوک و نارنج چې جي په دا پیوندي نارنج پر 2 کال وصول کوي، او املوک چې جي هغه په اول کال نشان کوي پر 2 کال وصول کوي. ښه ډېر ښه. د دې خپله کاره څخه انشاءالله ډېر راځي. دغه نجونې راضي یم چې د هېڅ چا پر بچي یې نه ورکوو دا خپل کار. ښه هغه خلکو ته دې په ضمن کې پیغام څه دی چې هغوی مثلا کار نه کوي یا داسې ځان یې هغه د چا پر چا لټه مخته کړي، هغو ته دې پیغام څه دی؟ هغوی باید څنګه لاس په کار شي؟ هغو ته مې نو دا پیغام دی چې د یو د صفر چې شروع کړي بیا دغه پرې وروره، که دا چې ناهیلي کېږي چې هېڅوک نه چې زه نو کار نشم کولی یا ما ته خدای روزي نه راکړي، یا چې په د 16 چې شروع کړي انشاءالله د 10 لکو ځای ته به رسېږي. اول د واره موږ هم داسې نه دي کړي چې دا ګلخانه نو موږ د اوله سره څه دغه شي غټه ګلخانه جو اول به مو دا د چرۍ پر غاړه یو لږ ګلان ایښي وو، دا مو خرڅول. بیا خدای پاک راوستو در دغه پرې چې وروره اوس مې د اولم کال ما 1480 متره سرای د دا ګلانو په پیسو کې د لې په شاید کې رانیولي دي. بلکل ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. په دغه تلو کې یو ټوکه هم راته وایي چې د هېواد میډیا کتونکي تا ته انتظار دی چې یو ټوکه مو وایي چې وخاندي. نو ټوکه زه وناکه ټوکه خاطره ووایه. خاطره مې دا خاطره ده چې وروره که موږ یو ځای ته تللي وو، هغه باران سو نو ډېر یې سره لاندو کړلو، بیا په ځغاسته ځینې ولاړو د باران سو و دغه تاسو په میله تللي اوس هغه باران سو. ښه خیر نو ډېره مننه. نو په خیر راسئ دوستانو. د ښار په چوکې مدد کې یعنې د ښار زړه ورته ویل کېږي. یو ځوان دلته په خوارۍ باندې په کار باندې اخته دی. سړی مسې جوړ په خیر. سړی مسې وروره په خیر خیرت یې جوړ یې سره. ډېره مننه، سلامت اوسې. نوم دې هم راته ووایه. نوم یې بلال احمد. بلال احمد جان، څونه وخت کېږي چې دغه ریړۍ چلوې؟ یاره تقریبا 11 کاله 10 کاله به دا شاوخوا کېږي. ښه ډېر ښه. دونه ډېر وخت؟ و ډېر وخت کېږي. خاص دغه پټوان و جرابې و دا شیان خرڅوې؟ و دغه شیان جراب دي، دا شیان وینې پراته وینې چې معلومېږي دغه شیان دي. ښه ډېر ښه. یعنې خوشحاله یې د خپله کاره څخه؟ والله شکر د راضي د الله تعالی خپل نصیب رسېږي. ښه اوسېږم د دې کندهار کې؟ کور مې هم د دې دی په نامه نه دی. ډېرې داسې کسان بیا شته چې دغسې کار کوي، هغوی بیا راغلي د نور ولایتو څخه دلته کار کوي. سبا د ښار کې ډېر راځي، د غزني څخه، د کابل څخه، جلال آباد څخه. والا خو خپل خواري د خلک ګوري چې هر ځای رسېږي هلته خپل کاروبار کوي. ښه دغه شان یا دغه توکي خو نه یوازې په ژمي کې ډېر خرڅېږي. دا زموږ داسې دی په ژمي کې هم خرڅوو، په دوبي کې خپل سیزن لري. په دوبي کې دسملان خرڅوو، په ژمي کې بیا د یخ شیان جراب ډومانه انګیاوي کوټونه داسې شیان. اوس خو دغه نو ته وینې چې سیزن یې ختم دی، عبارت د نورو شیانو سیزن دی.
ښه ډېر ښه د خپل کار څخه خو انشاءالله ډېر راضي یې که دا راته ووایې د دې کار تر څنګ یوه خاطره هم در باندې راغلې ده په دې کار کې یاره تر اوسه خاص نه ده راباندې راغلی خو بیا هم بس لګیا یو اخته یا خپله غریبي کو چا نصیب یې هغه رسېږي ښه ډېر ښه خوشحاله اوسېږې یو دانه ټوکه هم راته ووایه والله که نسم کولی زه چې یم دغه د سترګو د خوا مې یو څه مزدور یم ټوکې داسې کار د دې شیانو سره علاقه نه ښه لرم بس خدای پاک تا ته روغ صحت درکړي نو ډېره مننه ستا څخه ستاسې مننه چې زموږ سره راغلې مننه خوشحاله اوسئ ځو به در نورو دوستانو پورې یو دوه انډیوالان وه ډېر سره ګران وه یو وخت کې دا یو داسې په لږ وخت کې واده وسو دغه تر څنګ ښه موټران پیسې هر څه یې برابرې کړلې بل انډیوال یې ورته راغلی هسې تروش تندی یې نیولی دی دغه پیسه دار ورته وایي څه در سوي دي څه پېښه ده دی ورته یاره پلار و مور مې نه راضي کېږي چې کوزده راته وکړي د واده هېڅ پلان یې نه دی تړلی څه وکړمه زه د کوره وځم هغه ورته یا وروره د کوره مه وځه کور ته چې ولاړلې ډبه په لغت و یو باسکل په لغت و هر شی په لغت وه 3 ورځې دا چم وکړه الله به دستې ولاړ شي ستا د واده دپاره هدی ولاړې کور ته الله در ما بتره کله یو شی په لغت ووایي کله بل شی په لغت ووایي لاره را ولاړ سو چې لیونی څه در سوي دي اوس زه و مور تللو کوزده مو درته کول ته دا رقم سوی بیخي نه درته کوو نو راځم د دغه اترو دکان ته را داخل سولم د دغه ورور سره به د زړه خواله وکړو سلام جوړ په خیر وعلیکم السلام وروره په خیر یاست خیرات دی ژوند په خیر دی صحت مو ښه دی شپې ورځې په خیر دی ډېره مننه خوشحاله اوسې نوم دې راته ووایه حکمت الله یم د کندهار ولایت څخه تر نوي سړک یو تن د عطر دکاندار یم ښه ډېر ښه هغه یو چا ویلي چې وایي د عطرو والا سره چې کښېنې د عطرو بوی به دې ولاړېږي دا خو حقیقت لري و دا طبیعي خبره ده نو ځینې وایي مثلا د هنګر سره چې کښېنې د کالي به دې سوځي په سر کې وربیږي او که د عطرو والا سره کښېنې بیا به دې د عطرو بوی ځي خوشبویانې به ولاړېږي نو دا خو نو بلکل خپله کم عطر استعمالوې زه خپل 2 رقم استعمالوم په هغو کې چې مې خوښ دي د وصال عربي په نامه دي بس هغه کاروم ښه ډېر ښه یعنې دا عطر ښه عطر دی زما خپل طبیعت باندې جوړ دي خلکو مزاجونو طبیعت فرق لري خامخا نو عطرونه هم فرق لري ډېر رقمونه ستا په عطرو کې زما چې خپله خوښ دي ته وصال عربي په نامه دي بلکل څونه وخت کېږي د دغه کاروبار دا کاروبار مې نو 13 روژې ته لږ وخت پاتې و چې فعاله مې کړي تقریبا 1 کال کېږي انشاءالله ښه ډېر ښه یو وخت یو بل د عطرو دکان ته ورغلم هغه ته مې وویله مال کم عطر ډېر خلک در څه وړي ده داسې بالفوره راته وویله وایي د مړو عطر ډېر را څه وړي ستاسې کم عطر خلک وړي زما څخه ما مخکې درته ویلم عطر رقم په رقم ستا د خلکو مزاجونو او طبیعت هم فرق کوي نو ځوانان دي رقم ډېر وړي خو نو اوس چې اکثر یې وړي دا د ډي ویټمین په نامه ډېر مشهوره سوي دي الحجاز ډېر مشهوره سوي دي چې ښه شی دي او دغسې نور قسمونه ډېر پکښې دي ښه د خپل کاروبار څخه یو جالبه خاطره راته ووایه جالبه خاطره خو نو داسې خاص خاطره نه ځینې لرم خو کله کله داسې وخت راسي چې ګراک زما یې زه راسم دا دکان خلاصوم غیبي بس بل همسایه ته ودرېږي او بیا د هغه څه پوښتنه وکړم ډېره ښه سودا یې هم ځینې کړي او نو باره په ټوله ورځ مو طبیعت هم خراب چې ګراک زما و او سودا د ده څه وکړي دا خو بیخي نادره والله دا نو رښتیا مې څه د چا طبیعت خرابېږي خو خیر حوصله به کوو په کاروبار و انشاءالله حوصله به په کاروبار کې کوو ځکه کاروبار بې حوصلې کېږي بلکل یو دانه ټوکه به هم راته وایه نو ټوکه به مې نه زده ښه نه دې نه زده زه ډېره مننه ژوندی اوس خوشحاله اوس نو وای دا د بارانه شپه ګوله نن زموږ کره تېره کړه السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څنګه یې ښه جوړې خیرات دی خوشحاله اوسې حاجي صاحب محترم ته ښه یې جوړې په خیر کارونه په خیر دي ژوندی اوسې الله دې ښاد کړي خیر اوسې خپل ښایسته نوم دې راته وایه محترمه اکبرجان د پنجوایي ولسوالۍ کندهار ولایت ماشاءالله ډېر ښه پنجوایي که دا راته وایې څونه وخت کېږي حاجي صاحب محترم چې دا کاروبار کوې دلته ښار ته چې راغلی یم تقریبا 4 کاله کېږي اخواته مې 20 کاله کېږي چې هغه پنجوایي بازار کې مې دکانداري کوم ښه یعنې دلته چې دکانداري کول هلته هم دغه موټر کې دې خرڅول یا هلته مې دکان کوي دلته مې موټر دلته مې په دکان وس نه رسېږي په دغه بغل کې ولاړ یم ښه دا راته ووایه چې تاسو دغه ټوکران خرڅوئ در بازار دا ارزانه دي که هغه دوکانو د ارزانه دي نه موږ په خپل اصول دلته مو ارزانه موږ ورکوو ولې په دې خاطر چې کرایه شکر دی الحمدلله نشته ښه هلته چې ځي خو خواران ډېر فشار لاندې دي ښه یعنې دغه څه ټوکران چې ارزانه دي د دې مطلب دا دی چې یعنې تاسو د دې ځای کرایه نه لري هغه چې څه ګران ورکوي د کرایې په خاطر څوک بیا وایي دا رنګ بایلي نه هغه ناکي خبره ده چې کوي تخریبي سره کوي هغه د دکان د میاشتې 10,000 یوازې کرایه ده او 4,000 جواز دی څو یې صفاکاري ده څو دغه ځای ته خلک راوستلي بلکل ښه ډېر ښه
نو حاجي صاحب ډېره مننه د یو خپل کاروبار څخه یو خوږه خاطره راته وایه او پخوانۍ یو کیسه راته وکړه یو داسې یو خاطره راته وایه چې هم لیدونکي خوشحاله سي هم وخاندو دا داسې دی چې دم په ګړي ته راته وایي زه یادوم وخت به پکې تېر سي ښه خاطره خو یو پیغام پرېږده پیغام یې دغه څخه زموږ د هیوادوالو څخه دغه پیغام دی چې په دغه بازار کې دغه موټرسایکلان پایې په پورته کوي بالکل یا بسکلان دغسې کې یا بله کې دغه پیغام مې ودرې ډېر دی او بل مې د دولت څخه دغه پیغام ډېر دی بیخي ډېر دی چې مثال په شخصي کالو کې دی باید په درشي کې راوځي صلاح ورڅخه اوس غالو نه دغه سړي ته نه معلومېږي نور چې وخت نو ډېره مننه خوشحاله اوسه حاجي صاحب ډېره مننه سبزیجات ډاکټران هم وایي چې ډېره ګټه کوي او کله چې موږ تاسو خورو هم ګټه کوي نو ستړي مه سئ جوړ بخیر ستړي مه سئ وروره ښه په خیر خیر و خیراتې بیداره شپه بخیر شپه ورځ هم په خیر شوه د دا ماله ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ نوم دې راته ووایه زما نوم ذبیح دی ښه ذبیح الله جانه دغه ترکاري خو نو ته خرڅوې د خیر و زه یې خرڅوم وروره څونه وخت کېږي چې په دا کار اخته یې ذبیح الله جان 14 میاشتې کېږي چې په اخته یم په دغه کاروبار بالا عملاً دا 2 ورځې کېږي سودا وي نه څه دغه دې پاتې دي دغه شیان ډېر تاوانیان یې پکښې کې وه کله چې دغه ترکاري تاسو راوړئ که چېرې لږ څه خزان سي بیا خپل کورو ته وړئ که یا په کمه بیه بیا ورکوئ یا نه په کمه بیه ورکوو بالا کورو ته وړو ښه خپل کورو ته یې وړئ و یا مسکینانو ته ورکوو چې معنا یو استفاده ځینې واخلي دغسې کار دی ډېر ښه په ترکاریو کې کم شی ډېر خلک درڅه وړي دغه سوزیو ګندنه وړي دغه ترچیزکو مرچیزکو دا بیا چې دي هم بالا ورسره وړي لږ نه مور ورته وایي چې وروره د یو شي جیش ته ورکړو دې ته ویلسي او پنجې د فکر کار دی خو بیا هم شکر دی الحمدلله ښه خیر خدای پاک دې د حلال رزق روزي پکښې کې درکړي د خپل کار څخه یو جالبه خاطره راته وایه ټوکه راته وایه څه راته وایه بالله شکر دی الحمدلله دغه ټوکه ده چې اواز ربه ده نو نه خرڅېږي نه نو ډېره مننه قربان شم الله دې مل نو خوشحاله اوسئ مننه نو دا تاسو وینئ چې پاپک دې فکر کوم السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام ورځ په خیر سلام خوشحاله اوسئ حاجي صاحب محترم نوم دې راته ووایه نوم مې عبدالغفار ښه حاجي صاحب محترم زوڼې دي او شاته پاپک دي او پوډري شیدې دي دغه چیرې وړې د خیر دې وړمه شیدې خو د کوچنیانو دي او د پاپکو دغسې دا دکان د پرچون دکان لرم وروره دا نوي سړک باندې دکان کوم ښه خپل د پرچون دکان دی خپل د پرچون دکان مې ده ښه حاجي صاحب محترم څونه وخت کېږي چې د پرچون په دکانداري اخته کېږي یو 4 کاله کېږي چې پرچون په دکان اخته یم ښه د خوارۍ بچیان هم لرې ځوانان زامن لرې و 2 زامن لرم هغه په کار اخته دي و دکان کې راسره دی په کور کې ده ښه درسونه دي درڅونه هدف ویلي دی حاجي صاحب دا یو 6 کال 12 خلاصوي ماشاءالله او په انګلیش کې په 9 سیم کې ده او مدرسه مې په خلاصه کړې ده ماشاءالله د نن غوره اتل غوره پلار حاجي صاحب محترم دی الله دې ژوندی لري حاجي صاحب محترم هغه والدینو ته د څه پیغام دی چې په خپل اولادونو باندې کار نه کوي مثلا یوازې یا کار ته درسونه نه پوایي البته کار ته دروي مونږ خپله څه درته بېسواده یاستو په مونږ دغه خوارۍ ډېرې دي بېسوادي تېرې سوي دي یا مونږ ته ښه کارونه په لاس راغلي دي نو موږ د هغو توان نه درلوده سواد هم نه درلوده توان ښه کارونه داسې کارونه په لاس راغلي ښه پیسې پکښې وې چې سواد قلم دې خط نه درلوده نو هېڅ په 2 روپۍ نه ارزي بالکل یا نن ورځ هر څوک خپل اولاد تعلیم کوي دغه آینده ورسموي دغه آینده ورسموي که هغه خپل اولاد یې پوه سي موږ خواري اوس راباسو که اولاد خپله پوه سي چې دغه پلار د ما په زیان نه ده د ما په تاوان نه ده دغه د موږ آینده راسموي دغه خپل هلته په چوکۍ ناست دي خپلو بچیانو ته به مړی روزي به خدای ور پیدا کوي ډېره زیاته مننه حاجي صاحب محترم خوشحاله اوسئ هغه کسان چې شپه او ورځ پر ځان یوه کړې ده د خپلو هیوادوالو دپاره خدمت کوي دا ښار صفا کوي او د دې ښار چاپېریال ته یې ډېره پاملرنه وي ستړي مه سئ جوړ په خیر ستړي مه سئ په خیر جوړ روغه ټلویزیون لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامونه قبول کړئ نو موږ بس مننه خوشحاله اوسئ نوم دې راته ووایه نوم مې جمیل احمد دی جمیل احمد وروره څونه وخت کېږي چې دغه کار کې اخته یې
تقریبا 15 کاله کېږي زه به دا وظیفه کې اخته یم. ښه ډېر وخت هم کېږي. خپله د کندهار ولایت اوسېدونکی کور مو د دې د کندهار ولایت کې دی. د دغه کار څخه څو فیصده یا څونه راځي خوشحاله؟ بس دې کار څخه خو راځي یو مشکل په معاش کې دی. معاش بس دغه رقم دی چې بله میاشت راځي موږ 15,600 معاش دی چې بله میاشت راځي بس موږ دغونه پور کړی. نو که دا هم راته ووایه کله چې تاسو ځئ دغسې کچرې ټولوئ دغسې کچردانۍ تاسو ډېر ځایونو ایښي دي د هغه شاوخوا ته کچرې لیدل کېږي اما په کچردانۍ کې نه وي دا د چا بېغوري بولې؟ دا خو د ولس بېغوري ده. خپله نه راباسي کوچني ته یې په لاس ورکړي هغه کسبدانۍ ته نسي پورته کولی د دې نږدې وغورځوي. ډېر ښه. د خپل کار باره څخه خو تا ویله چې ډېر راضي یم ډېر خوشحاله یو خوږه خاطره یا یو ترخه خاطره در باندې راغلې ده تر خوسه چې خدای وساتي یو خوږه خاطره راته ووایه خوږه خاطره یا ټوکه راته ووایه. نو ټوکه مې په یاد کې نه راځي نو اوس په یاد کې ازه سمه ده بس مشکل دی زموږ د بس چې دا معاش نه دی بس چې بله میاشت راځي بس موږ داسې یو چې مؤمنان په کور کې وږي ناستې موږ د بل فقر ته مجبوره کړي دغسې. خیر خدای پاک به هر څه اسانه کړي. دلته کومک در سره وکړم یا خیر اوسې الله دې وزنه زه لا مجبندي لره. اجازه محترم ستړي مه سئ. سلام علیکم. جوړ په خیر سلامت ژوند دې غواړو د څه په خدمت کې راته ووایه. خوشحاله اوسئ اجازه صاحب محترم. اجازه صاحب خپل ښایسته نوم دې راته ووایه. حاجي غلام رضا صالحي. ښه صالحي صاحب. اجازه محترم څونه وخت کېږي چې دغه کاروبار کوي دا دوکان؟ 10 کاله کېږي. 10 کاله. ښه په دې کار کې ډېره تجربه لرئ؟ ډېره تجربه لرم. ښه خپله ځینې شیان هم جوړوئ که یا تاسو جوړ راوړئ دلته؟ یا د ایران څخه راځي پاکستان څخه راځي د چین څخه راځي د دې ځای دا کوچني کارونه دا طبخې او انغرۍ دا شیان د کندهار څخه دي. ښه هغه د لې جوړېږي. نور شیان تال د نور مملکتونو څخه راځي. ښه اجازه محترم څو بچیان لرې ځوانان زامن؟ د الله څخه راځي او 4 بچیان لرم 2 نجونې لرم. ښه زامن دې په څه کار وخته دي اولادونه یو کوچنی راسره د دې د نوم مرتضی دی یو په قم کې دی یو په مشهد کې دی یو په ټک بازار هغه خاطر د کار کې ښه هغه هم دغه کار کوي؟ هغه هم د کاروبار کې بله. ښه ډېر ښه حاجي صاحب که دا راته ووایه د خپل کاروبار څخه څون د دغه عمر مو کار وکړي خسته سوي نه یاست؟ نه بیخي د الله څخه راځي او د رژیم څخه راځي او د روزګار څخه راځي او بد مو نه دی کړی بد ما نه دی لیدلی. زه 14 کاله ایران په کرمان کې وم چې رالم د موټر څخه کښته سالم دغه خاورې مې مچ کړې. ماشاءالله دا دغه خاورې پیدا سوی یم په دغه خاورو کې بېرته ښخېږم. ماشاءالله. محترم هغه ځوانانو ته د پیغام څه دی چې هغوی په کاروبار کې لټي کوي؟ هغه ایمان یې ضعیف دی په خدای اعتقاد ولري خپل په ځواني اعتقاد ولري خپل په نفس باور ولري. خدای یو خدای دی هر ځای رزق رسي بد ونه کې بد ونه نه وي که بد وکړې بد وینې. بالکل ډېره مننه حاجي صاحب محترم. ستاسو په خدمت کې بابا. الله مو خوشحاله لره دا حاجي صاحب چې خپل نیک نظر نیک پیغام یې شریک کړي. د الله څخه راځي او بالکل ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ژوند دې غواړم. دا هغه چرګان دي چې 45 ورځې په فارمونو کې ساتل کېږي او بیا راوړل کېږي دلته په بازار کې خلکو ته خلک یې رانیسي مثلا حلال کړي یا ژوندي چرګان. خو زه به د دې پر برابر نورې خبرې نه کوم. ځم به دوکان ته تاسو زموږ سره اوسېږئ چې د دوکاندار سره هم یو څو خبرې وکړو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر است؟ ځوانه جوړ بخیر. خیر و سلامت است. نوم دې راته ووایه. ما نوم حفیظ خلیل احمد دی. خلیل احمد فکر کوم چې د چرګانو غوښې اول ته خپله ډېرې خورې داسې چاغ کړی و ښه خلیل احمد جانه څونه وخت کېږي چې په دا کار باندې اخته یم؟ یاره تقریبا 11 کاله کېږي انشاءالله. ښه یوازې اخته یې که یو بل څوک هم درسره؟ یا زموږ پلار سره اخته دی. ماشاءالله پلار جان مو د دې درسره؟ ښه دا خو نو فارمي چرګان دي که نه؟ دا فارمي. ښه ودونو ته ډېر درڅه وړل کېږي که نه داسې دغه د ښار خلک چې راځي وړي درڅه هغه ډېر دي؟ یا د ښار خلک انشاءالله ډېر موږ څه وړي. ښه پاخه ګراکان انشاءالله. ښه ډېر ښه. د دې کار څخه څو فیصده راځي؟
څنګه د څونه راضي څونه خوشاله دی کار کې 100% ماشاءالله ماشاءالله په اوس وخت کې چې دغه ځوانان د خپل کاروبار څخه 100% خوشاله کیږي دا ډېر د خوشۍ ځای دی. ښه خلیل احمد جان نوم دی. یو ټوکه راته وایې خاطره راته وایې دا دوه شیان خو اوس په دې دوه کې به یو انتخابوې والله که موږ خوش شئ ځه خیر بیا داسې وکړه داسې ښه په زور داسې په کړس وخانده داسې وخانده لکه یو ډېره جالبه ټوکه چې سوي او ته وخاندې اوس داسې نه دوستانو چې په خندا خندا کې راته وژاړي نو ډېره مننه خلیل احمد جان خوشحاله اوسې خیر اوسې. دوستانو عجز صاحب محترم یو د نپل میټ راکوي ومې خورې د خوله مې ډېره خوږه سوله دا توپخانه ده. تاسو وینئ چې دلته خلک زیات اخته دي او ډېری خلک ورته ټک ټک بازار وایي چې دلته مثلا ګاډیانې جوړېږي طبخیان نغریان داسې نور ډېر شیان جوړېږي. نو هیله ده چې ستاسو دا پروګرام بشپړه خوښ سوی د ښار انځور چې د لارې زه پټان انتظار او په کیمرې تر شا او د ایډیټ تر شا حکمت الله بارک را سره همکاري وکړله. ستاسو څخه هم مننه چې په دې باراني موسم کې د وخت څخه په استفاده موږ تاسو ته دغه یو پروګرام چمتو کوي یوازې او یوازې ستاسو د خوښۍ لپاره نه د چا توهین نور هیڅ نه فقط او فقط ستاسو لپاره او د خلکو غږ ته انعکاس ورکول بس همدومره نور قضاوت تاسو وکړئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ او هیواد میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ هغه زنګولی مو وروئ او د څنګ همسایګانو ته یې مو واستوئ. ښه